کله هم چې موږ په واتس اپ باندې سټیټس ګورو زموږ کوم سټیټس خوښ وي بیا موږ چا چې د سټیټس شیر کړی وي موږ هغې ته د سټیټس ماته سینډ کا نو که چېرې تاسو وغواړئ دا سټیټس تاسو په خپله هم تاسو ډاونلوډولی شئ په دې خپل موبایل کې او هم په ډېره اسانه طریقې سره نو څنګه چې ویډیو کې تاسو ټوله طریقه ښیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ ویډیو لایک هم کړئ ټول نه مخکې دلته کې د سکرین ریکارډینګ آن کوم تاسو ته به په سکرین تاسو ته راټول میتر ښکاري دلته کې به دې ځای کې تاسو ګورئ دې میتر ته او تاسو پوره طریقه مخکې ښیم ټول نه مخکې دلته ما سکرین ریکارډینګ آن شو دلته کې زه اوس راشم ګوګل پلی سټور ته ګوګل پلی سټور چې کله هم راشم دلته تاسو یو اپلیکیشن سرچ کړئ سټیټس سیور دا اپلیکیشن سرچ خو دلته کې بیا ډېرې زیاتې اپلیکیشنې په دې تاسو ګورئ ډېر شي قسم دي په دې کې څه کار کوي څه نه کوي او تاسو پکې اپلیکیشن هم تاسو به کم یو ډاونلوډ کړئ دلته تاسو وګورئ دلته کې اپلیکیشن دی دا زه تاسو ته دا به تاسو ښکاري سټیټس سیور ویډیو فار واتس اپ دې باندې 100 ملیون ډاونلوډ دي تاسو دې ته ګورئ او ریټینګ چې کومه دی د 12 پلس دی دا 3 MB ډېر زیات ورکوټ کچ غونډې اپلیکیشن دی دا به تاسو دې انداسي انسټال باندې به کلیک وکړئ چې انسټال باندې کلیک وکړئ دا اوس ډایرکټ ما سره ډاونلوډ شي ورکوټ اپلیکیشن دی د 3 MB دې ته لږ ویټ کوو چې هم سره ډاونلوډ شي زیاتره خلک دا پوښتنه هم کوي زموږ د واتس اپ اکاونټ چې کوم دي دا بین کېږي نو هغې وجه دا تاسو یا جی بي واتس اپ یوز کوئ یا تاسو داسې خلکو ته SMS کوئ یا تاسو څوک تنګوئ چې هغه تاسو بار بار بلاک کړي تاسو که ډېر خلک تا بلاک کړي ته د هر یو کس په بلاک لیست کې پروت دی نو واتس اپ دا وګڼئ چې یار دا انسان چې کومه دی دا کس چې کومه دی دا خلک تنګوي په واتس اپ کې یا چاته وایرس سینډ کوي څوک تنګوي نو خلکو بلاک کړی دا دوه وجې کېدای شي چې جی بي یوز کوئ یا تاسو ډېر خلک تاسو بلاک کړي نو هغې د وجې نه واتس اپ اکاونټ ته بین شي بیا هم تاسو خو چېرې تاسو اکاونټ بین شي او تاسو غلطي نه وي نو تاسو واتس اپ ته اپیل کولی شئ واتس اپ تاسو بیا تاسو اکاونټ واپس درکوي دا ما دلته ډاونلوډ شو اوس دلته کې دا بیک کم داسې او راوړم شم سکرین ته چې دا په کوم ځای ما پروت دلته ما دا دی پروت دی دا به داسې ډایرکټ سمپل داسې ساده کلیک کړم دلته مې کلیک کړو ما سره اوس لوډینګ کې ما سره اوپن شي دا کوم ایکان چې ما سره بیسیکلی مې راغی سټیټس سیور دا دلته ما سره دا سیټینګ لږ غوړ دا سیټینګ دلته لږ وګورئ غوړ سره ټول نه مخکې دلته کې دا کلیک کوم اوکې دې نه پس ما ته خالي د پرمیشن ورکړی چې ستا سټیټس به میموري کارډ ته ځي انټرنل سټوریج ته به ځي کمپیوټر ته به ځي زه ولته کوم د ګرینډ پرمیشن باندې زه کلیک وکړم دې فولډر ته په خپله سلیکټ کړی سټیټس تاسو به دلته راشم یوز دس فولډر نو زه به ډایرکټ داسې کلیک کوم دلته به دا الاو کلیک کوم فولډر دې ته ما سلیکټ کو اوس دلته کې وګورئ د ویډیو سیټ چې راشم دا کوم سټیټس چې وي چې لږ څه مخکې ما په واتس اپ کې وکړئ تاسو به داسې کوئ چې ټول مخکې تاسو راځئ خپل واتس اپ ته اول به تاسو سټیټس ګورئ نو تاسو چې کوم سټیټس ګورئ اساس د ایپ ته راشي ډاونلوډېږي څنګه هغه هم تاسو ویم فار ایگزامپل اوس دلته رالم سټیټس ته او دلته کې زه رالم ما دې توصیف خان په دې نوم ما دا سټیټس ټول وکړي درې سټیټس دي او دا ما فسټ سټیټس وکړو بیا د سیرالم سیکنډ مې ولوګو بیا رم تړم وکړو کاغه ویډیو کاغه ایمیج ځوان تاسو کولای شي ته درې وړ سټیټس ما وکړي زه بیا واپس راشم بیک دی ایپ ته بزوس واپس راشم دلته کې دا به داسې اوپن کوم چې کلم دا اوپن کوم دلته کې ایمیج هم دي دلته کې ویډیوز هم سره دا ایډ فکر راځي تاسو سکیپ کوئ دا ری د ایمیج شو د ما سره ویډیو شو کوم درې ویډیو چې ما کتلې حالت کې راغلي دي نو تاسو منځنی ویډیو کلیک کوم تاسو ما کلیک کړم چې ما کلیک تاسو درې آپشن باندې راځي تاسو ګورئ په درې آپشن کې تاسو ته ښایي چې اوله که ته په واتس اپ باندې واپس ډایرکټ لګې نو هغه به دا اول آپشن داسې ووایي واتس اپ به راشي هغه به ووایي ته به ډایرکټ شیر کړې خو که ته چېرې غواړې چې زه ډاونلوډ کړم مکمل زما سره ګیلري کې سیف شي دا کوم منځ آپشن چې ډاونلوډ کوم بټن چې دی سره دا به تاسې کلیک کړې او دې به الاو به وي دا فسټ ټایم سره دا پرمیشن غواړي دا به الاو کړې چې ته الاو کړې نو بس سټیټس چې کوم وي دا بیا ډاونلوډ شي اوس کلیک کوم ډاونلوډ ډارال ما سره ګیلري ته دوه پیره ډاونلوډ شو زه اوس راشم ګوره ګیلري ته تاسو ته درښیم ګیلري ما کلیک کړم نو زه دلته کې دا ګورم ګوره د البم سیټ رالم او دلته کې ویډیو سیټ تاسو ګورئ هغه ویډیو نو ما دوه پیره کلیک کړي ما سره ډایرکټ ډاونلوډ شوي دی ګورئ په ټاپ باندې زما سره هم سټیټس ویډیو په دې ګیلري کې دلته کې پرته ده دا یو ډېره زیاته اسانه طریقه ده په دې سره تاسو هر قسم سټیټس تاسو سپرینټ چې څونه سټیټس اپلوډ کړئ تاسو ډېر زیات په اسانه سره ډاونلوډ کولی شئ سیو کولی شئ په خپله ګیلري کې نو امید لرم زما د نننۍ ویډیو پسې خوښ شوي مخکې هم ملګرو سره شیر کړئ لایک هم کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې د لوی